افغانان هغه ویاړلی قوم دی چې تل د خپلې خاورې د ازادۍ او استقلال لپاره وینې نذرانه کړي او ملت ته یې د ازادۍ ویاړ وربخلی. کونړ کې کمکي ماشومان چې د اسلامي امارت سپین بیرغونه یې لاسونه کې نیولي وایي د یوه ملت لپاره له خپلواکۍ او استقلال پرته بله لویه شتمني نشته. خپلواکي د ملت تر ټولو ستره شتمني او د نسلونو ګډ امانت دی. افغانستان د میلیونونو قربانیو ژوندی یادګار دی. 40 اسد د اسد 40 ازادي مو مبارک شه. دغه ګلالي ماشومان د ترلاسه شوي ازادۍ ساتنه د هر افغان دنده بولي او فتحه د مومن ملت د استقامت ثمره یادوي. د استقلال ساتنه د هر افغان ایمانی، وجداني او ملي مسؤلیت دی. فتحه د الله تعالی د نصرت او د مومن ولس د استقامت ثمره ده. هیڅ ملت د خپلواکۍ له نعمت پرته د عزت، ثبات او پرمختګ خوند نشي څکلی. کونړ کې پر ماشومانو سربیره عام اوسیدونکي هم ترلاسه شوي ازادۍ او خپلواکۍ ته خوښ دي. وایي له هغې ورځې چې امریکایي اشغال پای ومونده او اسلامي امارت واک ته ورسید تر ننه پورې په سوله او آرامۍ کې د خپلواکۍ او عزت ژوند تیروي.